د خوست پاسپورت امریت مسؤلین له لوري د کډو خدماتو راپور له رسنیو سره شریک شو. په دغه خبري کانفرنس کې د پاسپورت امریت مسؤلین ویل چې د اسلامي امارت پر اتک سره که څه هم ځینې وختونه د پاسپورتونو ویش ټکنی شوی، خو بیا هم د 1499 کال د اقرب میاشتې څخه د همدې کال تر پایه پورې 8580 په 1400 کال کې 1088 په 1401 کال کې 9590 او په 1402 کال د حمل میاشتې شروع څخه د حمل میاشتې پوره کېدو پورې 2214 پاسپورتونه ویشلي او له دې طریقه د حکومت بودیجې ته 241 میلیونه 8,09,944 افغانۍ جمع شوي دي. په ټوله کې له 40,000 څخه زیات پاسپورتونه ویشل شوي چې د ماشومانو او میرمنو هم پکې شامل دي. د خوست ولایت پاسپورت امریت په 1402 کال کې د حمل میاشتې شروع نه د حمل میاشتې تر اخره پورې 2214 پاسپورتونه جوړ شوي دي چې جمله عواید کېږي 14 میلیونه 8,09,950 افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي. که د ټولو عوایدو د معلوماتو خلاص په لاندې ډول دی. د امارت پر اتک سره د خوست د پاسپورت امریت جمله پاسپورتونه جوړ شوي دي 40,403 پاسپورتونه جوړ شوي دي. ترڅنګ دغه امریت ته راغلي مراجعین بیا د موجوده کاري ډلې کارونه د پام وړ ښه او چټک بولي. دا چې د خوست ولایت کې د پاسپورتونو ویشت لړۍ او د خلکو د پوره ډیره په ډډمن ځای کې او په امنیت سره په ښه توګه ارڅه روان دي. د میک پروسه چې د پاسپورت پروسه چې د ډیره ښه روانه ده، شفافه ده، کې ستونزه نشته. میک دلته راغلی یو نورمال روانه ده، ستونزه نشته. اوس مهال هر ورځ تر 100 پورې کسانو ته د پاسپورتونو چارې بشپړېږي او مسؤلین د هغو کسانو اندېښنې بې اساسه یادوي چې ګنې د پاسپورتونو چاپ شوي کتابچې په کمیدو دي. دوی د خوست ټولو اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې هر افغان د پاسپورت اخیستو قانوني حق لري او دوی په وړاندې به هیڅوک خنډ نه جوړیږي. یاد دوی چې د اسلامي امارت پر اتک سره د خوست پاسپورت امریت کې د یوې ښځینه کارمندې تشکیل زیات شوی چې اوس مهال د میرمنو بایومټریک چارې مخکې وړي، هغه کار چې خو به د نارینه کارکونکو لخوا ترسره کېده.